سلامونه نیکی هیله او احترامات ښه راغلاست زموږ یوټیوب چینل ته. زموږ نن دوهمه ویډیو ده. په مخکینی ویډیو کې موږ د کورس او د ځان په اړه څه انټروډکشن او معرفت وکړ او د هغه څخه وروسته د هغه لړۍ په جریان کې به موږ نن راسو دغه کورس نوم چې د کوم لغت څخه اخیستل شوی او دغه کورس چې په کوم بورډ او الې باندې سرخي په اړه به وغږیږو. لکه څنګه چې له نومه یې پیدا ده زموږ دغه کورس چې دا ټول په یو محور باندې سرخي اردوینو. نو راځو نن د اردوینو په اړه معلومات څنګه کوو اخلو. زموږ نننۍ ویډیو به ټوله د اردوینو ابتدایي معلومات وي چې د هغه له جملې څخه موږ ویلی شو چې اردوینو چا جوړه کړه، چرته یې جوړه کړه او ولې یې جوړه کړه. نو د لومړي سوال په جواب کې به داسې ووایو چې اردوینو د یو کس یا د یو شخص اختراع او تولید نه دی، مګر هم دا چې دا د 5 کسانو له یو ټیم څخه جوړ شوی ده. دغه اردوینو بورډ چې د لومړي ځل لپاره په ایټالیا کې په یو انسټیټیوټ کې جوړ شول. نو دغه ساينسپوهان ټول څنګه دي؟ ایټالویان دي. صحیح ده چې د هغه ټیم د جملې له کسانو څخه چې د 5 کسو ټیم ده، لومړی کس چې د مسیمو بانزي نومیږي، دوهم کس چې دا ډیوډ کوارتلیز نومیږي، دریم کس چې دا ټام آیګو نومیږي، څلورم جان لوکا مارټینو او پنځم کس چې دا ډیوډ ملز نومیږي. چې دغه 15 انجینران او ساينسپوهان سره راټول سول، صحیح ده، دوی په ګډه او په شراکت سره په ایټالیا کې په تحقیقي پوهنتون کې سره راټول سل، یو مفکوره او نظریه درلوده او د اردوینو بورډ یې رامنځته کړ. د اردوینو بورډ په کال 2015 کې رامنځته سو. لومړنی اختراع اولین آفیشل بورډ چې د اردوینو دا په 2015 کې سو. نو راځو بل سوال دا دی چې ولې څه اړتیا لیدل کېده د دغه بورډ د جوړولو لپاره، د اختراع لپاره. نو د هغه په جواب کې به داسې ووایو چې دغه ساينسپوهان سره راټول سول تر څو داسې یوه وسیله جوړه کړي چې اسان وي، اوپن سورس وي. د اوپن سورس په اړه به انشاءالله راتلونکي ویډیوګانو کې وغږیږو چې اوپن سورس څه ته وایي. اسان وي، اوپن سورس وي، د ټولو د استفادې وړ وي چې وکولای شي ارټسټ، هنرمندان، هابیسټرز، هغه کسان چې شوقیان دي په دغه برخه کې، روبوټکس کې، صحیح ده، او نور هغه خلکو دپاره کوم چې د ټولنې دپاره پروډکټیو دي، مطلب خپل ذهنیت غواړي، هغه څیز چې دوی په ذهن کې لري غواړي دې ته عملي برخه او جنبه ورکړي. د هغوی دپاره دغه څیز څنګه شو؟ تولید څو کار پر وسو. د دغه تولید عمده 3 مهم ګولز او اهداف ول: افورډیبل وي، ارزانه وي، هر څوک یې وکولای شي، هر چاته د لاسرسي وړ وي. بل اوپن سورس وي، هر څوک چې هر رقم ایډیټ پکې وغواړي، مثلا هر رقم وغواړي چې استفاده کې وکولای شي. او دریم د بګینرز لپاره څنګه وي؟ سمپل وي، اسانه وي. په دې معنی که چیرې یو څوک وغواړي یو څیز شروع کړي، صحیح ده، بګینرز وي، د دغه سیستم په اړه معلومات نه لري، په دغه سیستم کې کار نشي کوی، نو هغه یې دپاره څنګه وي؟ اسانه وي، اسانه زده کړي. مګر هم په عین حال کې باید پاورفل وي، دغومره قوي وي که یو څوک غواړي یو پروټوټایپ جوړ کړي یا یو ایډوانس ماشین جوړ کړي. هغه اولیه ماشینونه کوم چې د طراحۍ څخه یا د تولید د خط څخه مخکې جوړیږي تر څو یو خلکو ته وړاندې کړي چې زما دغه ماشین دغه کارونه کوي، نو دې ته پروټوټایپ وایي، صحیح ده. نو په عین حال کې باید په دغه اندازه دغه بورډ څنګه وي؟ پاورفل وي چې وکولای شي یو پروټوټایپ او یو ایډوانس پروجیکټ پې څنګه شي؟ اجرا شي. نو دغه ول د اردوینو ګولونه. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، دغه بورډ په 2015 کال کې د ایټالیا په ایوریا پوهنتون کې، صحیح ده، دا یو پوهنتون په هغه وخت کې تحقیقاتي پوهنتون د ډیزاین او پروجیکټ پورې مربوط کېدل. د 15 ایټالوي ساينسپوهانو په واسطه دغه بورډ رامنځته شو. د 2015 کال څخه په دې خوا په کوم کال چې دا تولید شوی او ډېر پرمختګونه پکې راغلي او تر ډېرې اندازې پورې دغه بورډ چې دا خپل څنګه کړي، هغه کوم هدف دپاره چې جوړ شوی و هغه یې سټیسفای کړی، په دې معنی چې هغه هدف ته رسیدلی دی. ځکه په افغانستان کې دا سیس په ډېر کم اندازه کتل کېږي، خو افغانستان څخه بهر که چیرې موږ سوچ وکړو، ډېر خلک په دغه باندې کارونه کړي دي. ایډوانس پروژې دي، ډېر سمپل پروژو څخه نیولې تر ایډوانس پورې. سمپل مثلا د مکتب د شاګردانو څخه نیولې به ایډوانس تر پوهنتونه پورې، او د هغه څخه وروسته پروټوټایپینګ ده، مخکې له دې څخه چې یو غټ ماشین د خط د تولید خط ته ورکړي، د هغه څخه مخکې پروټوټایپینګ کوي، صحیح ده، د هغه یو وړوکې نمونه جوړوي چې د هغه دپاره دغه خپله اردوینو بورډ د مغز په شکل عمل کوي. نو دا استفاده شوي دي او استفاده کېږي. دې نه به وروسته هم د اردوینو بورډونو په اړه ویلی شو چې ډېر مختلف اقسام لري، چې دغه بورډ د 80 میګا چپ د مغز په شکل استفاده کوي، چې تر ټولو مهمه
او عمده او هغه کوم چې عام د ډیر هغه چې د اډوینو اونو R3 ده صحیح ده چې په بازار کې ډیر پیدا کیږي خلک ور سره ډیره بلدتیا لري او په ډیر زیات استعمالیږي. دا و زموږ نننۍ ویډیو چې د اډوینو د تاریخ او بیکګراوند په اړه موږ پکې وغږیدو او موږ سره اوسئ ان شاء الله راتلونکي ویډیوګانو کې زموږ دریمه ویډیو چې ده هغه به رسما د اډوینو د درس پیل وي. زموږ اول او دویمه ویډیو انټروډکشن و، دریمه ویډیو به هم رسما پیل وي او د اډوینو په اجزاو باندې به خبرې وکړو چې کوم جز څه نوم لري او څه کار کوي. نو که چیرې کوم سوال غوښتنه او پوښتنه لرئ په کمنټ کې موږ سره شیر کړئ. زموږ د افغان روباټک ټیم چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، د بیل او نوټیفیکیشن آیکن آن وساتئ ترڅو تاسو وکولای شئ زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په اړه معلومات واخلئ او زموږ دغه ویډیوګانې شیر کړئ ترڅو د افغانستان ګوټ ګوټ ته ورسیږي، ترڅو دغه خلک پوه شي چې موږ اوس کولای شو اډوینو په خپله مورنۍ ژبه یعنی پښتو زده کړو. مننه. سلام علیکم.